سلامونه وخت مو په خیر. ولسمشر غني د خوست هوایي ډګر په رسمي توګه پرانیست. ځایي چارواکي وایي چې دغه هوایي ډګر د 991 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. د هوایي ځواک د تجهیزاتو د ترمیم لپاره په متحده عربي اماراتو کې ځای جوړ شوی دی. ولسمشر غني ویلي د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د امکاناتو کمی نشته او د دې ځواک د تجهیز او تمویل لپاره نړیوالې ژمنې په خپل ځای دي. د امریکا له متحده ایالاتو سره د کابل هوایي ډګر د امنیت پر څرنګوالي موافقه کړې. رجب طیب اردوغان ویلي د ترکیه او امریکا د دفاع وزیرانو په دې اړه په تفصیل سره ټلیفوني خبرې شوې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبانو د مذاکراتو د میز پر سر د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جګړه سخته کړې. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان کړکېچ پوځي حل لاره نه لري. او د ارشي کانال د دوهم سربند د جوړولو چارې بشپړې شوې. د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره وایي یاد سربند به د 280,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او 1,40,000 کسان به ترې ګټه پورته کوي.